یعنی دا کم خلق زموږ په دې ملکونو کې د باباګانو له او د درویشانو د قبرونو له ځي او د هغوی نه سوالونه کوي چې صحت راکړه. دا قمقلان دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه د اولیاء الله امام دی د هغه دا طاقت نشتی نو سره دا نه دا وس رسي چې هغه چا د روغ صحت ورکړي، بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې په خپله به بیمار شو نو محتاج و چاته الله ته چې الله ولا روغ صحت ورکړي. نو دیزي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله نه وغوښتل، لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام وایي اذا مرضت فهو یشفي. ابراهیم علیه السلام دا خبر الله قرآن کې نقل کړې وایي چې کله زه بیمار شم نو مؤقا الله ماله روغ صحت راکوي او د الله نه علاوه بل څوک نشته چې چا د روغ صحت ورکړي. او موږ په خپلو سترګو لیدلي داسې خلک چې ښه مالداره ښه ډاکټران ښه اسپتالونه روغ صحت نه میلاوي. یو سړی په غټه بیمارۍ کې اخته یې څو ورځې بعد واوري یو سړی ښه شوی، نو روغ صحت ورکول نه ورکول دا د الله کار دی، دا د پیغمبر په لاس کې هم نشته. په دې کې رد دی په دغه مشرکانو باندې قبر پرستو باندې او په دې تصوف والا حضراتو باندې چې دوی د خپلو مشرانو نه شفا غواړي یا روغ صحت ته غواړي. یا دا بعض هلته څوک جبې ټکوي او څوک مالګې سټي او څوک پکې میخونه ټکوي، دلته چې میخ ټکوي نو کار کېږي روغ صحت ته میلاوي. بعض ځایونو کې زانګو ځوړنده کړي چې چا بچي نه کېږي زانګو له ټیلۍ ورکوه بچی به دې وشي. دا د دې خلکو عقل په پوندو کې پروت دی، په پوندو کې میخ ټکوه یو ځای کې وایي دا ونه دلته میخ ټکوه چې دې ونه کې دې میخ ټکوه دا ونه درګاه کې ده دربار کې ده د بابا صاحب د قبر سره چې دې کې دغه ټکوه بس ستا مراد پوره شو او تعالی به الله روغ صحت درکړي. دا اخر څنګه لږ د عقل هم استعمالول غواړي که تپوس ورته وکړه اخر څنګه دا میخ ما دلته وټکو دې څه چلو شو ولې او میخ ما دلته ټکو نو دې د روغ صحت سره څه کار دی؟ زه هغه ژوندي ذات هغه الله ته ولې ناستم چې هغه سره هر څه دي چې هغه ما له روغ صحت راکړي. او ستا دا بابا ستا دا پیر چې هغه الله ته څه اخیستی دي څوک شته چې رسه وله واپس راوړي. او عجیبه ما دا واورېد هغه تقریبا کال دوه مخکې هغه پنجاب کې هغه چوف والا دی لیدلی هم دی که نه تسبیح چې ورسره یې کړسۍ جوړه کړې چوف او چوف او چوف او چوف غټ فراډي غټ دوکه باز. خو دا ګوره یاده کوي چې ګورې غټ غټ انجینیران سیاستدانان ډاکټران ګوره هغه ته ناستي دا مې یاده کوي. شکر وباسئ چې الله ته دا پاک عقیده درکړې دا ګوره په تعلیمونو او په انګلیش نه میلاویږي. ګوره دا په انګلیش نه میلاویږي. یعنې د انډیا ته لاړ شه د انډین ښه تعلیم یافته خلک دي، ښه تعلیم یافته دي، د دوی دا غټ غټ تعلیم یافته دغه بوتانو ته پراته وي، څوک د منګکانو عبادت کوي، څوک د غوا میچازي څکي، هغه تعلیم یافته انګلیش یې داسې ورته یاد وي لکه خپله ژبه. په انګلیش باندې ګوره څوک عقیدې ته نه رسي. کله به ویني یو سپین ږیری یو مشر چې نه سکول پیژني نه مدرسه پیژني، الله ورته دینداري نصیب کړي، الله ورته صحیح عقیده نصیب کړي. نو دا د الله رحم او کرم دی. چېرته دا ونه وایي چې زه تعلیم یافته وم ځکه دې چېرته زړه کې رانولي چې زه تعلیم یافته وم او زه هوښیار وم. یعنې غټ هوښیاران تباه شوي دي. دې چوف والا ته ګورې په پنجاب کې غټ غټ خلک ناستي، سیاستدانان د دې حکومت کسان ورته ناستي او ډاکټران او انجینیران ورته ناستي. نو هغه دا چوف چوف کوي او د هر شي علاج وي دی کوي او ډرامې جوړه کړي کسان له پیسې ورکړي راولي هغه ټوپونه وایي او بیا روغ شي. نو بیا ما خبر دا واورېد وایي چې د کراچۍ کې کوم علاقه وه کراچۍ ښکاري وي هلته د زړه اپریشن کړی خپل. دا سرکار و که بل خو هلته سرکاران ډېر دي عثمان خطاکي کسې یو بل سرکار و هغه د زړونو یو بل و د هغه کار دا و هغه هم د ده تره زوی و دغه یو جماعت وي هغه به دا کار کو هغه پیر صاحب چې د چا د زړه والونه به بنو هغه به ازادول هغه دا ټیکه اخیستی
د زړه والونه چې بنو اب آزادول. بیا د هغه والونه بند شوي نو بیا کراچۍ هغه خان هسپتال کې بیا اپریشن کړی. د پیر صاحب خپل والونه چې بند شو نو بیا په هسپتال کې پروت دی اپریشن کوي. خو دې کم عقلانو له کوم چې ورته راجمع شوي دي دوی والونه دې کولاوئ. خو نشته داسې رجل الرشید د عقل خاوند چې پسې ورپاسي چې دا ستا تا ټیکه تا کله اخیستې. نو الله زموږ په حال باندې رحم وکړي چې کله سړی د قرآن او حدیث مطالعه وکړي وی ګوري ویل ولي او سوچ پکې وکړي که نه الله یې حق ته رسوي. چې سوچ پکې وکړي الله یې حق ته رسوي. دا اوس داسې خبرې دي چې ماشوم پرې پوهېږي خو چې یو سړی د هدایت طلبګاري او چې یو سړی د اول نه په زړه کې دی چې د پیر صاحب نه علاوه بل څوک نه منم دی به ستا خبره ومني؟ نه یې مني. ځکه چې د اول نه ویلي چې موږ یې نه منو نو که د دې پیرانو میرانو د شاګردانو او د منجورانو په مخ کې دا خبرې وکړي که نه نو مړکۍ دی. ګورئ ورب الکعب چې مړکۍ دی. حالانکې ته به ښه دلایل بیانې دته دلیل مې ته ضرورت نشته. وایي پیر صاحب ویلي دي حضرت صاحب به فرمایل کتابونو دا خبره راغستې ده او څه نوي نوي کرامتونه او څوک په هوا کې الوځي او چا باندې په قبر کې جادو کېږي تړلی کېږي او څوک چې دی پوره کیری وایي پوره کیری داسې الټه کو وایي او یو پکې وایي جام یې راوړو که ګیلاس یې یادو کاسه وایي هغه کاسه یې په دې کلي کېښوده پوره کاسه یې وایي په هغه علاقه داسې کېښوده ټوله یې بنده کړه. نو سړی حیران شي او غصه به پسې درې شي چې مخامخ کم ناست هغه وایي سبحان الله. بله ورځ مې یو پروګرام کتو د فیسبوک باندې ډېر دغه کلیپ چلیږي. یو بریلی دی د پنجاب د علاقې هلته دا بریلیان ډېر دي. نو هغه په ټي وي پروګرام کې اوس دا ټول د دوی مولیان پکې ناست دي. نو هغه وایي زه حیران یم د خپلو مشرانو ته د ملک دا مشران چې د وزیر اعظم او دا صدر او دا وایي دوی چې ځي د پلانې ادارې نه قرضالي او د پلانې نه علي دوی دا ګنج بخش له ولې نه ځي چې نور ورته ناست هغه وایي هی هی خطرناکه خبره دی وکړه. دوی دا ګنج بخش له ولې نه ځي چې هغه ته ووایي او دا ملک برابر کړي. نو ورې دا ګنج بخش سره لږ پراته دي سره دا ګنج بخش داسې خالي پروت دی چې څوک یې خواله نه دی ورغلی او دوی ته دا ګنج بخش ته وایي چې ستاسو حالات قول برابر کړي تاسو د خلکو بیخ وویستو چاندې ماندې د ټولې وخوړې چې ستاسو د حالات قول برابر کړي بیا به د ملک د حالاتو ته ګوري که نه. هغه کم ورځو کې چې هغه کرونا وایرس راغی په هغه ورځو کې یو عالم خو نو خو خطیب دی داسې موحد دی هغه دا خبره کړې وایي زموږ په ملک کې چې دا چوف والا دی دا چوف چې کوي دی وایي چاینا ته به وغواړي ځکه چې دا بیماري اوسه پورې چاینا کې محدود ده نو چې دغه ځینې راونه وشي او بیا څه وخت بعد خبر وچرېد وایي پیر صاحب په خپله کرونا شوی سبحان الله. چوف کوي د امریکا کې سړي ته د چوف رسي افریقې ته د چوف رسي او دی په خپله په کرونا کې بیمار دی او چوف نشته. دلیل دی په دې باندې چې شاته روان قوم په دوی پسې هغه ټول د عقل نه خالي خلک دي. نه قرآن پیژني نه حدیث پیژني او نه د هغوی سره عقل شته چې قرآن او حدیث ته پې ورسي او په دې ځان پوه کړي. نو الله دې د توحید په دې عقیده باندې موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري. اتمه مسلې راوړې ده خپل ځان اولاد